السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د نړیوالو زړه په کافي ډول تنګ شوی دی، ناسا اعلان کړی چې په خلا کې یوه نوې سیاره کشف کړه چې پکې د ژوند امکانات تر ډیره برابر ګڼل کیږي. ساینسپوهانو چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي معلومات یو ځل بیا چیک کول چې د په زړه پورې پایلو سره مخ شول. دوی چې د کیپلر د خلا معلوماتو یو ځل بیا ټول کنټرول کول او ازمایل چې د دې نوې سیارې د کشف سره مخ شول. په دې هکله یوه په زړه پورې څېړنه د استرونومي په ژورنال کې نشر شوې ده. په اصل کې ساینسپوهانو پخوا د اټکلي موجودو سیارو لپاره د یو سافټویر کنټرول کولو چې د دې په زړه پورې پیښې سره مخ شول. دوی دا سیاره د 2014 میلادي کال د معلوماتو د بیا کنټرول په وخت کې کشف کړه. په ټوله کې دا سیاره د ځمکې څخه 300 نوري کاله فاصله لري. اوس دوی دغه سیارې ته د کیپلر 1409 سی نوم ورکړی دی. په ناسا کې په دنده بوخت ساینسپوه توماس د دې سیارې په هکله داسې وویل: دا داسې یوه سیاره ده چې هر څوک غواړي په هکله یې ژر زیات معلومات ترلاسه کړي. ټول یې هیجاني کړي دي. داسې ښکاري چې د ستورو په منځ کې دا سیاره موږ ته یوه دویمه دنیا کیدونکې ده. ما ته خو داسې ښکاري چې دا سیاره په تمه وه چې موږ یې کشف کړو. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره په داسې یو موقعیت کې ځای لري چې دوی ته یې هیلې ورکړي دي چې د اوبو شتون پکې زیات وي. پوهان وایي دا سیاره کټ مټ لکه نړۍ د سره ستوري 15 تودوخه اخلي او همدارس د ستوري په شاوخوا کې خپل سفر په 15 او 19 ورځو کې سر ته رسوي. دا سیاره د ترانزیت په ډول کشف شوه. د کیپلر ګروپ چې اوس یې نوم دې سیارې ته ورکړل شوی دی تر 2003 میلادي کال پورې په خلا کې د څارلو دنده درلوده. په دې موده کې دوی ستوري او سیارې څارل. کیپلر دا کار په 2 وختونو کې وکړ. تر 2013 میلادي کال پورې دوهم بیا د 2013 میلادي کال وروسته 19 میاشتې دوی دا کوچني روښانه ستوري څارل. 19 میاشتې وروسته د دوی د خلایي بیړۍ تیل خلاص شول او دا مرحله هم پای ته ورسېده. دا دواړې دورې ډېرې کامیابې دورې وې. د کیپلر خلایي بیړۍ او ټیم تر اوسه پورې ډېرې زیاتې سیارې او ستوري کشف کړي دي. خو دا سیاره بیا د نورو ټولو څخه متفاوته سیاره ده. ناسا د ځمکې په نږدې شاوخوا کې د نورو دا ډول سیارو اټکل هم کوي. دوی په دې اټکل کې ډاډه دي. د دوی په خبره چې ځمکې ته نږدې حتما نورې سیارې شته چې کشف یې صرف د وخت خبره ده. خو د ساینسپوهانو هڅه تر ډیره دا ده چې داسې یوه سیاره پیدا کړي چې پکې د ژوند امکانات موجود وي. که پوره امکانات هم نه وي چې دومره وي چې نوره پراختیا انسانان ورکړلی شي. د ژوند لپاره بنسټیزه اړتیا اوبه دي. ساینسپوهان په دې هڅه کې دي چې داسې یوه سیاره ومومي چې اوبه پکې وي.